څنګه کېږي ما له چل نه راځي مین یو نیکه زما ټوخېږي ځکه غل نه راځي او چې دوی به اوس په ما ویښېږي ځکه غل نه راځي زه چې کله په مومند جنسۍ کې مغرور وم بیا احسان شرفو دا دلته ناست دی ده ما سره یو دومره ښېګړه کړې ده که نه چې دا په ما د غر عمره احسان دی د ده چې زه په دشمنۍ کې د هغه ځای نه راپاوا کړم او دې ځای ته راورسولم څه تکلیف کې و هغه وخو بهرحال فني یې ډېره مودې پورې راکړله نو زه بل ورځ هغه ډایجي صاحب یو پروګرام له بوتلی وم پولیس لینډ ته څه میټنګ و نو بس بیا ویې راځئ چې ګپ له پکې مې راوست ډاری یې راپسې راله ورویښې جوړ هلته چې لاړم نه هغه افسران کې یو ما ته یاره مې راوسته ته دې ټولو خلکو پسې لګیا دا لطیفې مطیفې کې او دا یې پولیس څه نه وې مې جي ما سره دوی ډېر ښه کړي دي که نه وی ولې دلته ستاسو ثوابې یو کس دی ډېر لوړ دی حمید نوم یې دی اولدار دی اوس یې صحیح شوی دی مې دی نه دا زه درې پیرې مې په برخه کې ده باندې راغلی یم او ماشوم به مې د کپړې په غېږ کې و او ده به یې زه ترورې زه د ګرمي دی زه ترورې نو مې دی زما دې سپلو ته هم نه ګوري چې دا سړی ناست دی پکې ښه نو مې بیا داسې کار وشي چې هغه چوړۍ چا تختول یا بشم یاره نو بیا به دې پولیس داسې تالاشي کوله موټر او پیدل او سیکل هر سړی به یې لټم زه هم یو پلین کوچ کې ناست وم راکوزې کړم چې څنګه هغه حولدار راغی شروع یې وکړله دا جیبونه چې راله دواړه ولټل ما ورته دا څه چل دی وایي دا هماغه بشپ چوړۍ چا تختولې مې ښه ته دا بنین دا جیب وګوره ما ته یې ته څوک یې مې زه پلاني مهینې راویلري بیا وایي خفه نه شي مې خفه کېږم نه خو هغه به په جم یا دره کې ناست یو ته دلته خلکو سره جیبونو کې ګوري چوړۍ اوس په جیب کې راځي عقل هم څه وایي که نه ګاډې به وتښتي دوی به خلک لټوي بډې به لکه موټر چا په بډه کړی دی ګوره که دا عقل زناور له ورکړی وي که نه نو قصاب ته وګوره میخې د جله به نیولي په لاره یې روانه کړي حلالۍ یې هغه میخه پړې میني چې په دې به مې تړي هغه سوانه میني چاړه میني چې دا چاړه به راته په دې سوان تېره کوي یا تبره میني چې په دې به مې ټوټې ټوټې کوي خو که دې کې دا عقل وي دا قصاب به دې سر ته نوخې جوړ خو دا عقل دې سره چې چرګانو پنجرې ته وګورئ دوه چرګان ترې راوالي حلال کړي هغه نورو ته کړکۍ کوله وي خو ځای تښتی که نه خو نه دې کې دا شعور نشته دا عقل نشته مخکې مې د خان چا خبره مې ته د دې ځای کوله چې څنګه احسان راوستم دلته شارجه کې ګرځېدم یو کس راته پکې ټلیفون وکړي هلو مې جي وایي کوم ځای مې شارجه کې وایي کله راغلې مې روجه کې وایي د کلي نه څنګه راغلې مې په لانجه کې وایي راځه چې موږ سره فروټ مروټ وخورې مې موږ سره شته سلاجه کې وایي راځه چې کورنۍ شته د سیل له بوځو مې ولې چې په جامې باجه کې یې بند دا څنګه یو ورځ د شپې روان و رسول خیمې ته تلو یاره یو اوښ چې دی یو سړي په موټر باندې اوښ والي و نو هغه اوښ هغه دوه خپې دې اړخ ته دوه دې اړخ ته په هغه چت یې له پاسه ناست دی او هغه سړی پکې مړ و مونږ هم داسې ودرېدو ما دا به ده ته پول ښکارېده چې راشه داسې وځه پکې که نه د دې دکړو باجو ترجمه درته کوم دا چې د زنانو سره په لار روان یې کلو کې نکریزې وړي نو داسې کې وایي زم زم ته زم 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 ته زم 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 ته زم 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 او چې کور ته ورسي نو بیا به داسې کې انګ تنګ 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 تپ واچوي واچوي انګ تنګ 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 تپ واچوي نو اکثر دا زنانه به ورته یخانه ته پکې د ګواټو هغه ووخانه بیا داسې کې تنګړه شه 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 او دې باجه کې به ورته وایي یروېدې 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 او چې کله ورته خلک پیسې ورکوي نو دا توره دوکړې په کاڼي ووښي داسې کې خیو 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 ولې زه خپل دوکړمار سر تاسو ته ښیم ما ته ما پورې ټوکې مه کوه وایي ځینې دوکړې به ته په ځای پرېښې لکه ما ورته دا داسې او دم پخه ویزه وکړه لکه خوار چې دا خو داسې وطن دی چې په دې کچه کچه کې د خلکو نه سرونه نه ویښته وغورځول تا لا پخه وله څه ده دغه سړکي دا غونډه نه لاړ شي خو زه بهرحال یو راغی دی غوږ کې راته وایي دا سکوټر هیلمټ په سر کړی دی
په دې مومند جنسۍ کې زما وټلو دا د مومند دا خلک دي دا ډېر زیات ټوکماران دي. یو ځل یو څو مشران راله ما سره خوا کې کېناستل، ما ته ویل میرابط صاحب، ما یې ولې؟ وایي موږ نه خو خفه نه، ما نه تاسو نه خفه نه یم، خو چې څوک مې محفل له بوځي 2 3 میله کې خلک پیادل راغلي، څوک په ګاډي کې څوک پیاده راغلي. یاره چې محفل به شروع شو ناګهانه به یو مشر میدان ته راودانګل، داسې به یې کړې بند کوئ ثوابۍ کې مړی شوی دی. مې مړې ثوابۍ کې شي او تماشه تاسو په ما د کابل بونډري کې بنده کړې. هلته یو سړي پکې ډوډۍ خوړله، اوس په پلیټ کې ورته مچ پروت و. ما ته یې دې خوا راشه، ما یې ولې؟ وایي دا څه دي؟ نو ما هم په ګوته راوچت کړه، ښه مې ولیدې چې مچ و. بیا مې ورته ور واچوه. وایي دا ولې؟ مې دا زمونږ د هوټل نه یې، مې دا د غازي هوټل نه راغلی، مې زمونږ د هوټل مچ شیني او دا تور دی. یو څو کسانو پکې ډوډۍ وخوړله، بیا ما ته یې څو پیسې شوې چې ما پلیټونه وکتل، مې زه به درکړم. وایي ولې؟ مې داسې دا پلیټونه مونږ له بیرګان هم نه پاکوي لکه تاسو چې را پاک کړي دي. زړه مې ټک چې ویلم داسې سوړ غم، ټولوي مې ځان ته تل لکه د پور غم. نو په خوارو خوارو د یو سره اشنا شم، ناشنا دي راته بل په مخ کې جوړ غم. نو یو دوه نه دي زه جماله چې یې شمار کړم، عاشقان زیر و زبر کړه داسې کروړ غم. او ما بل ډېره خسته یې د ویل نه پې ځوان مې ځم، ما بل ډېره خسته یې د ویل نه پې ځوان مې ځم، ما بل